أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونسابانو وسراجو دویم سبق وایو. اول سبق مو د لله الحمد خلاص کی، دویم سبق شروع کیږي. دویم سبق د مکتبه شامله اوس تقریبا شروع کوو. په اول سبق کې ما تاسو ته د مکتبه شامله بعضي ځانګړتیاوې او بعضي شرطونه ویلي ول چې دا مکتبه شامله د نور مکتبو څخه ښه مکتبه شامله ده. او نو بعضې ملګري به دغه ټیم د اول سبق واوري یا دویم سبق واوري، نو چې دا به موږ څنګه پیدا کړو، په داسې میسج وکړي دا به موږ څنګه پیدا کړو، چیرې به پیدا کړو، کله به پیدا کړو. خیر تاسې لږ انتظار وکړئ، یا مثال خلاصه دا چې د نیټ څخه ډاونلوډ کړئ. بس د نیټ څخه چې لاسرسی ولرئ، ښه خبره دا ده چې د نیټ څخه ډاونلوډ کړئ. نو بیا هم که چیرې کوټه کې یا کشلاخ کې یا چمن کندهار و بولدک و تقریبا په دغو علاقو کې پښین و په دغو علاقو کې یاستې، انشاءالله موږ به کوشش وکړو چې تاسو ته بغیر پیسو څخه بغیر دغه څخه در ورسوو. اوس راځو مولوي صاحب مکتبه شامله شروع کوو. مکتبه شامله دا ډیزاین ده. د مکتبه شامله چې تاسو خلاصه کړئ دا شکل په لاس درکړي تاسو ته. دا د مکتبه شامله شکل دی او اصلي کې. اوس دا د مکتبه شامله ایکنونه دي. دغه ایکن دی، دې ایکن نوم دی اختر کتابن. لکه موږ تاسو په پخواني ایکنونو کې په بله مکتبه شامله کې اختیار کتاب په نامه باندې چې کوم فولډر او ایکن ولو، هغه دغه کار درته کوي. د دې مکتبه شامله نوم دی القرآن، د دې فولډر نوم دی القرآن کریم. دا هم تقریبا الکتاب یا القرآن کریم په بل فولډر په بله مکتبه شامله کې په دغه نامه باندې چلیدی. په دې مکتبه شامله کې بحث، دا هم د بحث بټن دی چې په هغه مکتبه شامله کې د بحث بټن ورته وایي. دا بټن چې دا بیا لوحة التحکم، دا بیا هلته موږ تاسو چې د غرفة التحکم ورته ویله، دلته ورته لوحة التحکم وایي. او دا مکتبه شامله چې د بیانات الکتب والمؤلفین، دا تقریبا هلته هغه شاشة المؤلفین یا مثال دغسې بل یو مکتبه نوم چې باندې ایښی ولو د هغې په نامه باندې چلیږي. او دا فولډر چې دی دا بیا عملیات البحث المحفوظه، هلته موږ تاسو ورته بحث المحفوظه وایي، دلته هم ورته بحث المحفوظه وایي. او دا بیا الخيارات، دا بیا هلته هم خيارات په نامه باندې فولډر څه دی. په د اخره کې اخري بټنو کې یو فولډر دی چې مکتبه شامله څنګه پکې جوړ شوې ده او د دې د فونټ و ترتیب و رنګ و دا شی هم پکې بدلېږي. دا بټن هم دا کار درته کوي. او دا بټن چې دی عن البرنامج، دا بیا د دې مطلب دا دی چې تاسو کولی شئ چې د دې بټن په واسطه باندې د مکتبه شاملې څخه په مکتبه شامله کې دننه خپله مکتبه شامله زده کوئ. د دې بحث درته کوي دا څنګه جوړه شوې ده او دا څنګه مطلب دی او د دې څنګه طریقه ده او چا جوړه کړې ده، کله جوړه شوې ده او استعمال یې څنګه دی. په عربي باندې دلته څه ناڅه لیکل کړي دي. تاسو کولی شئ چې دلته د نیټ په واسطه باندې هغه شیان وګورئ او یا مثلا نور نوي شیان ډاونلوډ کړئ. دا د دې څه اجمالي بحث ولو. اوس راځو اول مونږ دې بټنې ته. دې بټنې نوم دی ما درته ویل چې اختر کتابن، چې دلته ورته لیکلي دي پی لس او یا اف لس او اف لس بټنه چې ده دا بټنه ده. اوس ګور دلته تاسو راسئ، دې بټن تاسو دغه شکل په لاس درکړي، دا شکل په لاس درکړي. اول لیکلي دي الکتب، بیا لیکلي دي التصنیف، بیا لیکلي دي المؤلفین، بیا لیکلي دي الفضله، بیا لیکلي دي مؤخرا، بیا لیکلي دي التنزیلات. دا د دې خپل شکل دی او د دې خپل یو ډیزاین دی چې دا د عمل مکتبه شامله څخه بدل شکل دی. او دلته اول دغه ځای دی، دلته لیکلي دي ادخل ثلاث احرف على اقل للبحث. د دې مطلب دا دی چې دلته که تاسو غواړئ چې یو کتاب پیدا کړئ په مکتبه شامله، چې دا کتاب په مکتبه شامله کې شته یا نشته، تاسو کولی شئ دلته نوم ور داخل کړئ. هغه به تاسو ته د معلوم شي چې دا کتاب شته یا نشته. مثلا زه دلته یو کتاب ورته لیکم، دی به را معلومه کړي چې دا کتاب شته یا نشته. مثلا زه ورته لیکم الهندیه. که تاسو به خامخا د مکتبه شاملې سره بلدم یاستې، مخکې به راغلي در سره، او دلته فتاوای هندیه یا فتاوای هندیه یا هندیه ګور دا د ښکاره کړل. الفتاوای علمګیریه چې بیا سلاش ورکړی دی، معنا چې فتاوای هندیه ورته ویل کیږي. یا مثلا زه اوس راځم بل نوم ورکوم البحر الرائق، د البحر نوم ورکوي البحر الرائق، د ګور البحر الرائق راته راواړوي. خو تاسو به کوشش کوئ چې مکتبه شاملې ته پوره نوم مه ورکوئ. پوره نوم تاسو په دې معنی مه ورکوئ چې تاسو
هغه پوره نوم په ذهن کې نه وي، هغه املایي ترتیب ټول دی غواړي چې املا به څه رقم لیکل کېږي. اوس زه خو با سره بلد یم چې مثال کولی شم چې در معلومیږي چې د دې املا دا رقم ده او نوم یې دغه رقم مکتبه شامله کې لیکل شوی دی، او یا مثال په اصل کې نوم یې دغه رقم دی. دا د ګوره بهرایي کې هم راواړوئ. یو بل کتاب هم تاسې کولی شئ بل کتاب دغه کوئ. مخکې ما بل څه پکې درته ویلي وله چې مثلا زه دا دی اوس باذل المجهود دا دی، و دی به خامخا باذل المجهود راته راوړئ. اوس خاص هغه کتاب یې راته راواړوئ. اوس دا دی دا وګوره باذل المجهود دا کتاب دې راته راوړئ. دلته هم لیکلي باذل المجهود دا ټول باذل المجهود دی، خو دغه زموږ مثلا دغه پکار دی باذل المجهود په حل سنن ابي داود، دغه زموږ پکار دی ادي راته راواړوئ. یا مثلا بل کتاب پکار دی، هر کتاب چې تاسې پکار وي هغه ورته ورولیکئ دی به درته راواړئ. یا مثال دلته لیکلي دي مؤلف، که دا ګوره اوس پر کتب باندې دغه دی دا کتاب دی دا مؤلف دی. مثلا اوس برته زموږ راځو مثال دغه باذل المجهود ورته لیکو دی به خپل راته راواړئ. ګوره دا څوک دی؟ دا باذل المجهود دی، هلته ورته لیکلي خلیل احمد سهارنپوري. دا اوس دغه کتاب نوم دی، دا تا معنا متوفا په دې 1350 کې دی وفات شوی دی دغه د دې کتاب مصنف. او دا څنګه تاسو کولای شئ چې دلته د مصنف نوم ورکړئ، هم تاسو به خامخا دغه کتاب راواړئ. وزه مثلا زه ورکوم دلته د کتاب وزه ورکوم ابن عابدین وګوره هغه حاشیه ابن عابدین چې موږ تاسو ورته د محتار وایو دا راته راواړوله مصنف ابن عابدین نومیږي، په دغه کې هم ابن عابدین راغلی دی. یا مثلا زه ورته لیکم القاري دا وګوره یا مثال په دا نوم باندې بیا مثال دینه کله مثال موږ تاسو کې یو شی مشهور وي هغه رقم مثال لیکل شوی نه وي، ګوره دلته لیکلي دي ما ورته ولیکل اللکنوي و ما ورته ولیکل د لکنوي صاحب ټول کتابونه راته راواړولل. ګوره عرب والتکمیل د لکنوي صاحب دی، الاثار مرفوعه فی الاخبار موضوعه چې موږ ته موضوعات کبرا وایو، یا الجامع الصغير وشرح نافع الكبير دا د لکنوي صاحب، تاریخ الممجد د لکنوي صاحب دی، الانساک حکم الاعتکاف دا ټول د لکنوي صاحب دی، رد الاخوان على المحدثات اخر جمعه رمضان دا د لکنوي صاحب دی ښه کتاب دی. او ټول یې راواړول. مصنف تحقیق کې مو چې دا مصنف دی ابو الحسنات اللکنوي عبدالحی اللکنوي. مثال که تاسو پس ګورل بیا هغه دغه اشاره ورکړه هغه دغه ما باندې ونیوي د خپل دی وای چې محمد عبدالحی محمد ابن عبد الحلیم الانصاري اللکنوي الهندي ابو الحسنات عالما بالحديث والتراجم من الفقهاء الحنفيه. دا بیا مثال دی خپل یو تحقیق یو دغه دغه مخکې روان سبکان کې ان شاء الله وایو سره دغه دای سلو چې تاسو کولای شئ دلته وغواړئ چې دا کتاب څنګه پیدا کړئ په مکتبه شامله کې. دا کتاب مکتبه شامله کې ستا که نسته، څنګه چې نوم خراب کړي دستي هغه نوم هغه مکتبه شامله هغه اصلي ځای ته ردیږي. دلته وګوره تاسو یو کتاب مثال مختار کړئ یا یو کتاب مثال پیدا کړئ. ګوره دا دی اوس ما دا کتاب پیدا کړئ دلته مثال دا دی مختار کړئ. ګوره دا د لکنوي صاحب کتاب سلو او دا راځو دغه ځای ته دا د دې لپاره دا کار درته کوي چې البحث في طبقات الكتب. که تاسو غواړئ چې د طبقاتو په کتبو کې د طبقات دې ته وایي د مکتبه شاملې کې د اول مخې مثلا د کتاب اصل کې بطاقه دې ته وایي د مکتبه دغه کتاب اوله صفحه دا کتاب مصنف نوم چې په لیکل دي مثلا و دغه دلته و دا ځای سلو یا دغه ځای ته چې ګور د مکتبه شاملې د کتاب مصنف نوم په لیکل دي اوله پلا چې د کوم کتاب څخه دی او څنګه قسم دی ناشر څوک دی او څو ورته بسوي دي څو ور چاپ سوي دي دغه ته اصل کې تابع وایي بطاقه وایي. او دلته مطلب دغه دی که دا ته وکي کې بیا دې هغه شان د تراړي چې په بطاقه کې دغه شان راغلي په بطاقه کې دغه شان راغلي لکه په دغه لاندې ځای کې راغلي په دغه مطلب څه دی دغه مطلب دی په دغه لاندې ځای کې چې راغلي وي دی هغه د مصنف په ځای باندې هغه د تراړي. مثلا زه راځم د لیکم پاکستان ګره پاکستان ورته لیکي ګره درته ذکریا ابن غلام قادر الباکستانی دا ګره دا اوسغه نسبت وکي هغه را تر واړوي.
د مؤلف په لقب کې داسې راغلی دی. یا مثال زه ورته لیکم افغان، اوس دلته ګوره دلته لیکلي دي سعید الافغاني، سعید الافغاني، شمس الدین الافغاني، مقبل ابن هدي الواعدي. د دې په دغه کې به خامخا افغان د کتاب په نوم کې مثلا د کتاب په نامه کې افغان توري صدی، افغاني توري صدی، مقتل الشیخ جمیل الرحمن الافغاني. تاسو به اوس چې د دې خلکو تعارف ترته کوم چې سعید افغاني څوک دی، شمس الدین افغاني څوک دی، او یا دا جمیل الرحمن افغاني څوک دی، د دې ضرورت اوس نشته. تاسو دې باندې خپل تحقیق وکړئ یا خلکو څخه پوښتنه وکړئ چې دا څنګه خلک دي. کوم بیا هم پوښتنه کوله خو شخصي کې بیا رابطه وکړئ چې دا خلک تاسو ته وپېژنئ دا څوک دي، په حقیقت کې څوک و او څنګه